زما محترم او عزتمندو، نن زه تاسو ته یو ډیر خاص، ډیر نایاب او ډیر اثر والا روحاني عمل ښیم. دا کوم عام خبره نه ده، بلکې دا هغه عمل دی چې د دین بزرګانو، الله والا خلکو او اهل دل علماو په خپل ژوند کې ازمایلی دی. هغوی فایده په خپلو سترګو لیدلې ده. خو په شروع کې دا خبره صاف واضحه درته کوم، دا نه فرض دی، نه سنت مؤکده، نه د حدیث روایت دی. دا بس د نیکو خلکو تجربه ده، یو نفلی روحاني عمل دی. که څوک یې وکړي نو ثواب دی، که نه یې کوي نو ګناه نشته. دا عمل خاص د هغه خلکو دپاره دی چې په ژوند کې پریشانه دي، لکه نکاح کې بندش. ډیر هلکان او جنکۍ داسې وي چې رشتې راځي، خو بیا خبره خرابه شي، رکاوټ راشي، یا بې وجې مسله جوړه شي. دا عمل د الله تعالی په فضل سره بندشونه، رکاوټونه ختموي. رزق او کاروباري مسلې، کاروبار روان نه وي، نوکرۍ کې ترقي نه کیږي، پیسې راځي خو برکت نه وي. د یا لطیف و ذکر د رزق د برکت سبب جوړیږي، ځکه الله لطیف دی، نرمۍ سره کارونه برابروي او جوړي. ذهني او جسمانی تکلیف، چاته بې خوبي ده، چاته وسوسې دي، چاته کمزوري ده، درد، اوږده بیماری ده. دا ذکر د زړه سکون، روحاني شفا ورکوي. شفا خو صرف الله ورکوي، دا بس وسیله ده. نظر، جادو، یره. ځینې خلک بې وجې یریږي، زړه تنګ شي، یا شک وي چې نظر یا جادو شوی وي. دا ذکر د الله تعالی د حفاظت راولي. لنډه دا چې هر قسمه مسله وي، د یا لطیف و ذکر سره بنده الله ته رجوع کوي او الله دا غیبی کارونه برابروي. دا عمل د الله یو مبارک نوم سره دی، یا لطیف. الله پاک په خپله فرمایي، الله لطیف بعباده. الله په خپلو بندګانو ته ډیر لطیف دی، یعنې مهربانه دی. اولنی عمل، تاسو دا 10,000 یا لطیف ووایئ. هر ورځ که 1000 ځله وایي نو 11 ورځې پې لګي، او که 2000 پیرې وایي نو 9 یا 8 ورځې پې لګي، او که مصروف وي آرام سره نو بیا پې څو هفتې لګي. خو شرط دا نه دی چې هر ورځ د یو شان وي، بس په آخر کې 11,000 پوره کول دي. او دا څه سره وي نو بهتره ده، خاموش ځای کې کینه، تسبیح استعمال کا او دا پې پوره کا. 11,000 پوره کېدو نه وروستو هر ورځ کم از کم 133 پیرې 133 دفعه یا لطیف به ضرور وای. زیات هم کیدی شي، 300-500 هم ښه دي. د لمونځ نه وروستو یا د شپې یا هر وخت د ذکر نه پس خپل حاجت الله ته ووایه، لکه یا الله زما واده آسان کړي، یا الله زما رزق کې برکت واچوه. د ذکر نه مخکې او د ذکر نه پس درود شریف ویل ډیر مهم دي. ساده درود هم بس دی، اللهم صل علی محمد. او که دا درود وای نو نور به هم ښه خبره ده. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد عدد خلق ورضا نفسك وزینت عرشك ومداد کلماتك. دا عمل د حدیث په نوم مه بیانوئ. نیت صاف وساتئ، ریا مه کوئ. مونځ پابندي، ګناه نه ځان ساتل، صدقه کول اثر زیاتوي. الله پاک ته هر پریشان ته سکون ورکړي، بد کارون نه د خلاصي ورکړي، بیمار ته شفا، بی اولاد ته اولاد، او مونږ ټولو ته د خپل رضا نصیب کړي. آمین.